وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف أكرم بجمع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة بقرة دا دیم سورت شو په ترتیب مصحفی کې او واتیم سورت ته په نزول کې. د دې سورت نمونه، د دې سورت فضائل، د دې سورت دعوا، د دې سورت ارتباط د مخکینی سورت سره او د دې سورت خلاصه. د نمونه پر رابطه باندې مشهور نمونه د دې سورت تلور دي. یو نومې دی فستات القرآن. فستات القرآن فا سین طا بلم طا. فستات اصل کې ویل کی غټي خیمه ته، دا لویه خیمه چې د خلکو تمام ضرورتونه پاره کې پوره وي. دې صورت ته فستات په دی وجوي چې دام جمع کون کې د ډیرو مضامینو، مثلا د عقیده مسله پکشتا، اعمال پکشتا، معاملات پکشتا، سیاسیات پکشتا، جهاد پکشتا، امثال او قصص ور پکشتا او تاریخ د بنی اسرائیل پکې مکمل پروت دی. قرآن کریم کې واحد امدا صورت ته چې د مضامینو په لحاظ باندې د ټولو صورتونو نه زیات مضامین پکې په دې وجبانه ورته فستات القرآن وای. دیم نوم دی د دې سنام القرآن. سنام اصل کې اوچت او اعلی ته وای، لکه د غوی په شا کې د هغې خوب یا د اوښ په شا کې د هغې خوب، هغې ته سنام وای. په دې وجبانه چې په ټول بدن کې هغه څه دی اوچت دی او دې صورت ته هم سنام القرآن وای، ځکه د مضامینو په لحاظ باندې د قرآن کریم د ټولو صورتونو نه اوچت دی. درېم نوم دی د دې زهرا. زهرا اصل کې چمک ته وایي، ځلېدلو ته وایي او دې صورت ته صورت زهرا ځکه وایي چې دا به قیامت کې د خپل لوستونکي په سر باندې څه کېږي؟ ځلیږي. په دې نامه کې د دې صورت سره صورت العمران هم شریک دی. زهرا ورته په دې وجه وایي چې د قیامت په ورځ به د خپلو لوستونکو په سر باندې څه کوي؟ چمک کوي، پړقا به کوي، ځلیږي به. څلورم نوم یې دی سورت بقره او دا ورته ځکه وایي چې دا مشتمل دی په قصې د ذبح البقر باندې. الله رب العزت د موسی علیه السلام په واسطه باندې بنی اسرائیل ته حکم وکړ چې تاسو غوا حلاله کړئ او په هغې کې لوی حکمت تفسیر مدارک لیکلی دي چې چونکې د خلکو غوا د الله سره په عبادت کې شریکه ګرځولې وه، نو په دې وجه باندې د یهودو د شرک جرړې ووتلې. یو سړی په خپل لاس باندې خپل معبود را ایثار کړي او را سیملی او خرلارې خیږي او وینه ترې روانوي، بیا ورپسې چاړه راواخلي، پوستکې ترې واړوي، بیا یې لرې تش کړي. اوس دغسې شی واقعي حقدار د بندګۍ جوړېدی شي. په دې باندې هغوی خپل معبود هغوی ته سپک شو. نو دا صورت په دې قصه باندې مشتمل دی. د دې وجې نه څه ورته وایي؟ سورة البقره. ارتباط یې د مخکیني صورت سره کوم چې سورت فاتحه ده هغه په نزول کې 5م صورت دی، دا په نزول کې 8م صورت دی. ګوره یو خبره ته کوم
بعض خلک هغه د هغوی سره دا هغې سره زما څه کار نشته، لیکن سوچ دا دی چې رابط ته ضرورت په قرآن کې نشته. حالن کې په دې ارتباط باندې بې شمېره کتابونه لیکل شوي، شمېر نه بار دي، ځکه دا څه د بندګانو جوړ شوی کتاب نه دی او نه د شاعرانو کتاب دی چې خولې څنګه ټپه راشي هغه لیکي. دا د ټپو کتاب نه دی، دا فصیح بلیغ چې تمامه دنیا د دې د مقابلې نه عاجزه ده، او داسې بې نظمه قرآن، داسې بې نظمه کتاب چې د یو آیات د بل آیات سره مناسبت نه، د یو صورت د بل صورت سره مناسبت نه، بیا دې ته څنګه سړی معجز ویلی شي؟ دې ته بیا څنګه سړی د حکمت والا کتاب ویلی شي؟ دې ته حکمت والا کتاب هم په دې وجه وایي چې د دې د جملو آیاتونو او دارنګې د صورتونو ترمنځ تناسب موجود دی. نو مخکې صورت 5 نمبر دی په نزول کې او دا 8 نمبر صورت دی، څنګه هغې پسې ذکر کوي. نو یاد وساتئ د دې یو ځای کول د هغې سره هم دې وجه دی چې هغه اجمال دی او دا تفصیل دی، او مسله دا ده چې تفصیل د اجمال سره یو ځای وي. اوس هغه اجمال څنګه دی، دا تفصیل څنګه دی ورته ګورئ. هلته وایي الحمدلله. نو په دې صورت کې اسماء حسنا او خالقیت او ربوبیت الله ذکر کوي. تمام تعریفونه الله لدی ولی ځکه خالقیت وصف هغه ته حاصل دی او د ربوبیت وصف هغه ته حاصل دی. خالق هغه دی، مربی هغه دی. نو صفت به د هغه چا کوو چې څوک یې را باندې خوري که نه، صفت به د هغه چا کوو چې چا پیدا کړي وو. دا نه چې د ښځو خبره خورې سکې سما او هغې د شهباز خان کراچی، دا خو بیا سړی نه شي منلی که نه. پیدا الله کړي، لوی الله کړي، او صفتونه د بل چا کوي، مدح د بل چا بیانې، ذکر د بل چا کوي، دا د انسانیت نه لرې خبره ده. نو هلته وویل الحمدلله. نو په دې صورت کې ذکر د اسماء حسنا وکړه او خالقیت او ربوبیت الله یې پکې ذکر. هلته وایي رب العالمین، رب دی د ټول مخلوق، دا ټول مخلوق د نقصان نه کمال ته او دارنګي تبلیغ د شی درجی د کمال ته شیئن په شیئن دا چا کړی دی؟ الله کړی دی. نو په دې صورت کې اثبات د ربوبیت کوي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، آس ځان ته رب نه وایم، الله وایي. دا درته په دلیل باندې ثابتوم. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو بندگی وکړئ د خپل پروردګار، الذي خلقکم، تی پیدا کړی، والذین من قبلکم، دا څونه وړاندې هغې پیدا کړي دي، لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. نو انت رب العالمین ویلیو دلته ورته په دلایل ثابتې. هلته بله جمله و الرحمن الرحیم، رحمان عام مهربان او رحیم خاص مهربان. په سورت بقره کې الله رب العزت د خاصو نعمتونو ذکر کوي په بني اسرائیل باندې. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْأَرْضَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. دا خاص نعمتونو په بني اسرائیل باندې. همدارنګه په دې صورت کې عام نعمتونه، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث، دیو کی پیغمبر راولېږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دارنګه عام نعمتونه ځمکه اسمانه پیدا کړو او د هغې نه باران راوري، په هغې باندې ځمکې نه فصلونه راوباسي، ګیاګانې راوباسي، دا عام نعمتونه دي. هلته یې ویلي مالک یوم الدین، مالک دی. په دې صورت کې د هغې تفصیل کوي. الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اخر کې وایي لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. نو انت مالک ویلو په دې صورت کې داغه تفصیل وکړه څنګه مالک ما دا کارونه کوم دا زما په اختیار کې دي زما په مخ کې څوک زما د اجازه بغیر سفارش نشي کولای. آل په ویلو یوم الدین دې صورت کې داغه یوم الدین حکمت ذکر کړي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار. هم دغه ورځ به جنتیان جنت تواسم او خپل دشمنان او زما توحید نه انکار کوونکي دا به جهنم تواسم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دلته دوه خبرې دي یو عبادت ته او بل دغه خاص کول دی په الله پورې او دا دواړه ثابت دي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم دا د پاره د تخصیص او د عبادت تفصیل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واتموا الصيام واتموا الحج والعمرة لله. دا عبادت تفصیل دی. آلتا غتش اجمال نعبدو عبادت کو اس عبادت دے تشے بقرے ورپسے جخت راولا چی تفصیل بانی پوشی. آلتا آخری جملہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دری فرقی بقرہ کے داغے تفصیل کے وتگوری الذين يؤمنون بالغيب دا تفصیل دے دا منعوم علیہم. ان الذين كفروا سواء عليهم دا تفصیل دے دا مغضوب علیہ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دا تفصیل دے ضالین. من یو جملہ پاتش را اهدنا الصراط المستقیم یو دعا یو نو دې صورت کې داغه جواب ورکړي ذالک الکتاب لا ریب فیه. تا ویل ما ته لاره وښایه قرآن دا وخت به لاره ده همدغه قرآن ونیسه ستا مشکل حل دی ستا سوال قبول دی ته ولې ورخطا یې خو دا چې ته قرآن له ګوتې نه ورلې نه ورته کښېنې نه سره وخت شته نو بیا د ګیلې څه له کوي ګیله که کوي د ځان نه وکړه. دا دلیل و د ربط او دا وجه وي د ارتباط. دویم د دې صورت خلاصه او دعوه د دې صورت څلور خبرې دي څلور. یو د الله توحید دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینواله دریم د الله په لاره کې جهاد کول څلورم د الله په لاره کې مال لګول. دا د دې صورت دعوی دي او دا ان شاء الله تاسو خیم چې کوم ځای کې الله ذکر کړی. خلاصه د صورت څلور باب دي څلور. باب اول د صورت نا ونوی پوری دا اوله حصہ ده. دا اول د صورت نا ونوی پوری دا اوله حصہ ده. د اغین نیولی تر یو سلواوی پوری دا دویمه حصہ ده. د یو سلواوی نه 19 تر 250 پوری دا دریمه حصہ ده او د 250 نه تر اخره پوری دا څلورمه حصہ ده. د اول نه تر ونوی پوری دا اولمبنی حصہ د ونوی نه 19 تر یو سلواوی پوری دویمه حصہ د یو سلواوی نه تر 250 پوری دا دریمه حصہ او د 250 نه اخره پوری دا څلورمه حصہ ده. بیا د اولمبنی حصہ دا څلور باب ده. باب اول د صورت نه درې باب ده. باب اول د صورت نه یا ایها الناس اعبدوا پوری د یا ایها الناس اعبدوا راونی ساتر کیف تکفرون بالله دا دویم باب. کیف تکفرون یا بنی اسرائیل پوری دریم باب. یا بنی اسرائیل نه تر ونوی پوری دا څلورم باب. حصہ ولا څلور باب ده. اول د صورت نه تر 20 آیات پوری یا ایها الناس اعبدوا د 20 آیات نه تر کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون.
دا دویم باب دی د دغه نه تر یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم پورې دا دریم باب دی او د یا بني اسرائیل نه تر ونوي پورې دا څلورم باب دی. تاسو اول باب کې څه مسله ده؟ په اول باب کې الله رب العزت بیان د درې ډلو کوي، دا غي د دنیا حکم او د آخرت حکم. دنیا کې اولئک علی هدن او په آخرت کې اولئک هم المفلحون. دا د لومبنې ډله چې هغې ته منعوم علیهم وایي او تعریف یې داسې کوي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. 15 صفات ول ذکر کوي. په دوه آیتونو کې د دویمې ډلې ذکر کوي، د هغې حکم دنیوي اخروي. دنیا کې ختم الله علی قلوبهم، آخرت کې ولهم عذاب عظیم. په 14 آیتونو کې د ومن الناس نه تر 19 تر یا ایها الناس اعبدوا پورې 14 آیات. په دې کې د درې مډالې ذکر کوي چې هغه ته ضالین وایي، منافقان ورته وایي. د یا ایها الناس اعبدوا نه وروسته دویم باب شروع کېږي. په دې کې اول دعوت توحید ذکر کوي، بیا په هغې باندې دلایل پیش کوي عقلي، بیا بیانې صداقت ته قرآن وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. هغې نه وروسته تخویف ذکر کوي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ورپسې بشارت ته وبشر الذين آمنوا. بیا ورپسې دفع د معارضې کوي چې وارد وه په صداقت ته قرآن باندې ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. دا تر یا بني اسرائیل د کیف تکفرون پورې د کیف تکفرون نرستا څلور نعمتونه الله ذکر کوي. و انسانا نوشتمې کړلې ولی کفر کې. د ځمکې منافع مثال تاسو له پیدا کړل خلق لكم ما فی الارض جميعا، نو ولی انکار کوي؟ ستا د پلار تعظیم په ملائکو باندې وکړئ قلنا للملائکة اسجدوا، ولی خلاف کوي؟ هغه نه یو سهو وشله، توبه مې ولا قبوله کړه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. دریم باب کې الله څلور نعمتونه په اولاد آدم باندې بیانوي. یا بني اسرائیل نه تر 19 پورې دې کې و فصل دي و خطابات دي د یهودو سره. اول خطاب کې 3 صفات حسنه د مؤمنانو بیانوي او 3 صفات قبیحه د اهل کتاب بیانوي. په دویم خطاب کې الله اته نعمتونه بیانوي په بني اسرائیل باندې واذ نجیناکم من آل فرعون. هغې نه بعد په دریم خطاب کې څلور پلیتۍ الله د مخکینو یهودو بیانوي، 3 درستنو بیان. څلورم خطاب کې د اوامرو نه انکار په مناهیو باندې راتلل کول. پنځم خطاب کې انکارهم من الانبیاء السابقین. شپږم کې خطاب کې انکارهم من هذا النبی، مخکینی پیغمبران هم نه مني، دا پیغمبر هم نه مني. وم خطاب هغه د دې ټول خلاصه ذکر کوي. دویم باب کې دویمه حصه کې صداقت رسول او په هغې باندې 9 اعتراضونه او د هغې جوابونه، او په دریمه حصه کې هغه بیا 3 باب ده. اول باب کې لس صفات الله د مجاهد بیانوي، 4 احکام بیانوي د پاره سیاست مدني، 18 احکام بیانوي د پاره تدبیر منزل. آخري حصه کې دعوه ذکر کوي انفاق فی سبیل الله او دفع کوي د وسوسې د شیطان. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تا خیرات کولو ته نه پرېږدي، تا زکات ورکولو ته نه پرېږدي، تا صدقې کولو ته نه پرېږدي. سبا به غریب شي، زامن به دې بیا در بدر ګرځي. الله فرمایي شیطان تاسو دې نه یری. والله یعدکم مغفرة، الله د سره وعده د چا کوي؟ د بخشش کوي. او آخر کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نفی د شرک کوي په تصرف. چې متصرف په عالم کې صرف یو الله دی، بل هیڅ څوک تصرفات فوق الاسباب نشي کولی. دا د دې ټول صورت خلاصه ده. هغه رابط دغه دعوات دا یو خلاصه.